سلامونه او نیک هیلې درنو دوستانو، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست. دا د یو ځل بیا ستاسو درانه چوپړ ته د یو نوي ویډیو سره حاضر سوي یو. درنو دوستانو، دا خبر د کورني کرکټ د 2019 کال د شپږې ځلې سیالۍ لپاره، خصوصا د شهزاد د مینوالو لپاره ښه خبر نه دی. دوستانو، محمد شهزاد سږ کال لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې به تاسو د رسنیو څخه اورېدلي وي چې د بندي سره مخ شوی و، نو دا د اوس بیا هم د ځینو ناتایید شویو راپورونو په اساس باندې شهزاد په شپږیزه لیګ سیالیو کې د لوبو کولو څخه منع شوی ده او پر ځای د زمبابوې د لوبغاړي او وکټ ساتونکي بیټسمین برینډن ټیلر د ده پر ځای باندې راوستل شوی ده. دوستانو، ویډیو تر پایه راسره وګورئ او دوستانو، مخکې له دې چې په ویډیو باندې پیل وکړو، تر هر څه له مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او سبسکرایب په څنګ کې د بیل نشان یا آیکن ته فشار ورکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې لومړی در ورسیږي. نو راځئ په ویډیو باندې پیل کوو. د افغانستان د ملي ټیم تکړه لوبغاړی او وکټ ساتونکی محمد شهزاد محمدي چې په تېرو وختونو کې هم د ځینو غیر قانوني دواګانو د استعمالولو او ځینو نورو پیښو له کبله د کرکټ له بندیزونو څخه سره مخ شوی و، چې په 2015 کال کې د بندیز سره مخ شو او همدارنګه وروسته بیا هم د بندیز سره مخ شو، چې دا وروستی بندیز یې د 2019 کال د نړیوالو جام په ترڅ کې و چې دوې لوبې وکړې او وروسته بیا ورباندې بندیز ولګېدی، چې وروسته بیا شهزاد په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو ویډیوګانې خپرې کړي چې کرکټ بورډ له موږ سره ظلم او زیاتی کړی دی. محمد شهزاد محمدي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې د وکټ ساتونکي بیټسمین په حیث شتون لري، چې د افغانستان لپاره یې تر ټولو زیاتې منډې ترسره کړي دي او همدارنګه په کورني کرکټ کې د کابل بازان سره لوبه کوله، چې سږ کال د بوست ساتونکو لوبډلې سره و. د ځینو ناتایید شویو راپورونو په اساس باندې محمد شهزاد محمدي سږ کال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې نه لوبیږي او پر د باندې بندیز لګېدلی ده. خو هغه مینوال دې نه خفه کېږي، دا ځینې ناتایید شوي راپورونه دی، کیدای شي چې حقیقت ونه لري. موږ بیا هم څېړنه کوو، بیا هم پلټنه کوو، کوشش کوو چې تاسو ته تازه او واقعي معلومات وړاندې کړو. محمد شهزاد محمدي چې د هیواد او نړۍ په کچه زیات مینوال لري او په خپلو حرکاتو او خپلو سټایلونو سره یې د ډېرو مینوالو په زړونو کې ځای پیدا کړی ده. درنو دوستانو، دا و زموږ د نن ورځې ویډیو چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بیا چې یو نوي ویډیو سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږو، تاسو پر یو بخښونکی خدای سپارو. د الله په امان.